تواب پر خامه هندوانه وخوت. سپین شوی زړه ترې راووتل. خټکي ته یې د تیره بوټ څوکه سیخه کړه. خټکی له جوړنګه بیل سو، ورغړېد او پر لښتي کې ولوېد. بکس یې کښېښود. یو دم یې د پالیزه پر جوړنګانو خپړې کړې. لانده بوټي له بیخه راووتل. تواب ستړی سو، بکس یې شاته واچوه. لرې یو چا رشقه بله ورغی. په لوړ غږ یې وویل پالیز مې دې له بیخه راوایست. په رشقه کې د لور د تېرېدو غږ ودرېد. سړي ملا سیخه کړه. حیرانې سترګې یې له چوخړه ډکې وې. په سړه سینه یې وویل په سد یې؟ د تواب شونډې وخوځېدې. تاجو که یې نه منې نو ورسه ویې ګوره. سړي تندی تریو سو. غټان په خپل نوم مه بوله. هلک غبرګ لاسونه د سړي سترګو ته ونیول. نوکانو ته مې وګوره، له خټو ډک دي. سړي لور کښېښود. پوله یې په مخه ورکړه. تواب هم ګړندي ګامونه پسې واخیستل. سړی د پټي په کونج کې راایستل سویو جوړنګانو ته ودرېد. یوه شېبه غلی و. بیا یو دم ځمکې ته لاس کړ. یو وړه شګلنه هندوانه په ګوتو ورغله. تواب سر ټیټ کړه. هندوانه پر پوله ولګېده. چاک سوه او راوتلو اوبو یې خاوره ورسره ولړله. سړي تیږې ته لاس کړ. تواب چیغه کړه ته غلې، تېره شپه دې د کاریزه اوبه اړولې. د سړي له لاسه تیږه ولوېده. تواب وویل تا د ګلرحیم اکا یتیمانو ته هم ونه کتل. یوازې 2 پټي لري، خو ته د کاریزه سلامت شواروز خورې، بیا دې هم اوبه ترې غلا کړې. سړي حیرانې سترګې ورته نیولې وې. تواب وویل په جومات کې وایم. سړي یو دم وخندل. ټول پالیز تر تاجار ټوکې مې کولې، نه یم په غوسه. بیا یې خپل جیب ته لاس کړ. 100 ګونې راوایست. په مکتب کې به څه پرې واخلې. تواب روان سو. مخکې ولاړه. شاته یې وکتل. سړي 100 ګون ورته وښوروه. تواب بکس دروند سو. جوجو وویل ښه دې ونه کړل. تواب شونډې وخوځېدې. اوس کوچانو ته ورځم. جوجو وویل ګرانه، بدو ته په بدو ځواب مه وایه. تواب ځړېدلی سر روان و. جوجو وویل مکتب به څنګه کوې؟ اول ساعت خالی دی. تواب تر فصلونو ووت. دښته یې په مخه ورکړه. د غونډۍ په لمنه کې د کوچانو تورې کېږدۍ ولاړې وې. جوجو وویل د تېرې شپې کوچۍ به په کومه یو پسې غواړي. غټ کوچاني سپي غپ ول. منډه یې راواخیسته. بکس پک سو. سپی ځای پر ځای ودرېد. وربوز یې په خاورو کښېښود. لکه یې له مځکې مړه دوړه پورته کړه. بېرته کېږدۍ ته ور وګرځېد. بکس دروند سو. دلته یې نسې موندلی. تواب وویل ولې؟ سپي رایاده کړه چې بېګانۍ رمه تر غونډۍ ورهاخوا پسې غواړي. د تواب تندی تریو سو. سپی دروغ وایي. جوجو وخندل. ګرانه، د سپي سپکاوی مه کوه. که خبر سي نو د ځان توهین یې ګڼي. تواب پر یوه هواره تیږه کښېناست. مخامخ یې وکتل. 2 ځوانو کوچیو پچې جارو کولې. خرو لنډ لنډ ګامونه اخیستل. پښې یې تړلې وې. د جوجو غږ یې واورېد. د کوچیانو ژوند سخت دی. تواب وویل خو ماته خوند راکوي. جوجو وخندل. په دې خبرو پسې مه ګرځه. تواب غلی و. جوجو وویل راځه. چېرته؟ دا خوند باید له نږدې ووینو. هلک ورو روان سو. له یوې کېږدۍ یوه بوډۍ راووتله. تواب په شونډو کې وویل د کروتو اخیستلو بانه ښه نه ده؟ جوجو غږ یې واورېد. تر څو به په دروغو ژوند کوې؟ بوډۍ خپله چونډاره لمن د سپي سترګو ته ونیوله. په ظاهر خو ډاډ غږ یې وویل څه غواړې؟ تواب ورمخته سو. د یوه کوچي پوښتنه مې کوله. بېګا د انګورو په تاکونو کې یوه پاڼه هم نه ده پرېښې. بوډۍ ویل موږ رمه نه لرو. مازې 2 میږ را پاتې دي. مردار نه پرې خورو. تواب په خبره کې ورولوېد. تږی یم. سپی وغږېد. یو دم غلی پرېوت. بوډۍ ویل کېږدۍ ته ورننوځه. سپی خروړی دی. تواب ور وکتل. سپي پر خړو خاورو خپل وربوز ایښی و. تواب کېږدۍ ته ننوت. پر زاړه او شکېدلې لیمڅي کښېناست. شاوخوا یې وکتل. څنګ ته خیرنې بسترې پرتې وې. پورته مات شکېدلې غلبېلونه راځړېدل. یو دم یې غوږ سوړ سو. ورمېږ یې کوږ کړ. بوډۍ له اوبو ډک جام ورته نیولی و. تواب لاسونه ور وغځول. شونډې یې د جام پر ژۍ کښېښودې. اوږه یې درنه سوه. جوجو وویل 2 ورځې دلته وم. په همدې جام کې سپي خوله وهله. تواب یو دم وټوخل. له خولې یې نریو رڼو اوبو داره وکړه. بوډۍ وویل بسم الله. تواب جام پر غولي کښېښود. زګیروی سو. تواب شاوخوا وکتل. بړستنې وښورېدې. بوډۍ ورغله. غبرګې بړستنې یې چوله کړې. ببر سره نښتې ژړ وریښته ښکاره سول. بوډۍ ویل جار. د تواب غوږ وتخنېد. لمسۍ یې ده، غونډک چیچلې ده. تواب د بړستونو خواته ور وښوید. بوډۍ د نجلۍ مخ لوڅ کړ. د هغې پر لمر سوځولي تور تندي یې لاس کښېښود. سوړ اسویلی یې وایست لکه له تناره چې دې راایستلې وي. تواب ویل ډاکټر ته مو نه ده ورویستې؟ بوډۍ خپل لمسۍ ته وچې سترګې نیولې وې. تواب ویل غونډک خطرناکه دی. بوډۍ یو دم ور وکتل. ته له کومه پوه سوې؟ د تواب ژبه بنده سوه.
ما بوډۍ ویل ته بې څه نه یې په غیبو پوهېږې سپی هم څه نه درته وایي تواب غلی و بوډۍ د خواست په ژبه وویل ها زویه خدای دې په ځوانۍ برکت که ما ته خو بزرګ ښکارې په دې لمسۍ خو مې یو دم وکړه تواب په حیرانۍ ورته کتل بوډۍ تور واړه دیګ ته لاس ور وغځاوه دیګ یې د تواب تر مخې کښېښود ها د یوې غړي کې تازه کوچ دی په شکرانه کې در سره یوسه تواب ولاړ سو بوډۍ تر لمن ونیوه تواب بیرته کښېناست شونډې یې وخوځېدې د نجلۍ مخ ته یې خوله ورنږدې کړه له چف سره د هغې په ببرو وریښتو کې نښتې په لاله وخوځېده تواب په بیړه له کېږدۍ ووت منډه یې واخیسته لرې ودرېد د پښو څرپکې یې واورېدې ورمېږ یې کوږ کړ سپي لکۍ خوځوله تواب کښېناست غوږ یې وتخنېد جوجو ویل ښه نو ته بزرګ یې تواب ته غوسه ورغله ملنډې مه وهه جوجو وخندل کوټ 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 د تندي ګونځې دې بیا ډېرې سوې سپی بې حوصلې د یوازې اشاره غواړي یوه ګوله به دې کړي تواب غلی و جوجو ویل یوه پوښتنه تواب ور وکتل څه غونډک انسان وژني هو تېر کال یې زموږ د دهقان کوچنی زوی وخوړ خو څو ورځې وروسته یې ډاکټر ته یووړ خو په لاره کې مړ سو تواب غلی سو یو دم یې وویل اوس نو مه وایه چې غونډک بې ازاره دی جوجو ویل بیا دې هم په قضاوت کې بیړه وکړه غونډک مې ظالم وګاڼه خو هغه را یاده کړه چې کلونه هم دلته اوسېدو بس کوچیان راغلل غټې تیږې یې لرې کړې او کېږدۍ یې ودروله موږ د موږکانو یو پخوانی غار ته پناه یووړه خو هلته هم په کراره پرې نه ښودو نجلۍ ډکه بدنۍ په غار کې تشه کړه یو شوخ زوی مې پر لمن وروخوت او د نجلۍ غاړې ته یې خوله وروړه تواب غلی و جوجو ویل ته خوشحاله چې دا کوچی مړه سي تواب په حیرانۍ ور وکتل جوجو ویل ورسه بوډۍ پوه کړه چې د نجلۍ غم وخوري تواب ورو ولاړ سو شېبه وروسته د کېږدۍ تر مخ ودرېد بوډۍ د کوچو له دیګ سره ووتله تواب ورو وویل نجلۍ باید ډاکټر ته ورسوي بوډۍ وخندل جار د ډاکټر کار یې نه دی ستا دم به یې ټک پتری کړي یو دم یې هلک تر لاس ونیوه او دواړه کېږدۍ ته ننوتل بوډۍ د نجلۍ له مخې بړستن لرې کړ په خوند یې وویل ها ورته وګوره کراره پرته ده تواب ور وکتل د نجلۍ د خولې لنده غاړه تکه شنه وه بوډۍ ویل پیاز مې په اور کې ایښی بس چې خوړین سو په غاړه به یې ور وتړم ټول زار او نونه به یې راوباسي ډټ کوچانی غږ واورېدل سو دا څوک دی تواب په بیړه ور وکتل له عمره پوخ چاغ ګردی سړی ولاړ و بوډۍ وخندل تږی و خو په بزرګۍ کې شک نسته یوه چوف یې سنځله کراره پرېیسته کوچي لوی ډانګ د کېږدۍ ټاټ ته ودروه خیرن بالښت ته یې ولې ولګولې په ډټ کوچاني غږ یې وویل ادې جونګی مې خرڅ کړ بوډۍ یودم کښېناسته تواب ور وکتل د ښځې رنګ الوتی و کوچي وویل خوا مه بدوه په کور کې یوه لپه اوړه هم نسته د بوډۍ د تندي ګونځې لا پس ژورې سوې همدا یو جونګی را پاتې و کوچي ته غوسه ورغله بلا ورپسې هلکان خو له لوږې نه سو مړه کولی میږ رمباړه کړه تواب ور وکتل دوه واړه هلکان په څو ډنګرو میږو پسې روان وو یوه یې پرتوګ نه درلود اوږده لمنه یې باد وهله د کوچي غږ یې واورېد مړۍ خورې تواب ورمېږ کوږ کړ کوچي ده ته کتل تواب په بیړه وویل نه تر کېږدۍ ووت ودرېد کوچي ته یې مخ ور واړوه په ویره یې ویل دا نجلۍ ډاکټر ته بوځم ری کوچي چغه کړه ګلندامې دا چای زار زه کوم دې پسې څه کړ ښځینه غږ یې واورېد ځوځ اور نه اخلي لانده دي تواب ښۍ خواته وکتل په خړ پنډ لوګي کې یوه ښځه پټه وه ښځې یودم وټوخل ولاړه سوه سترګې تکې سرې وې بېرته کښېناسته ځوځو ته یې ورپوکړل غوټه لوګی یوې خواته کوږ سو تواب په ځړېدلي سر ګامونه واخیستل جوجو یې پر اوږه کښېناست ورو یې وویل هلکانو ته وګوره تواب سر پورته کړ بې پرتوګه هلک په خاورو کې ناست و پر خوله او پوزه یې مچان بڼېدل بل د کوټې خلاصو پښو ته پړې ور اچولی و جوجو ویل اوس پوه سوې چې کوچیان سخت ژوند لري تواب یې په خبره کې ورولوېد زه څه خبر وم په کتابونو کې ډېر صفت راغلی ان لوی شاعران او لیکوالان یې لا په صفت نه مړېږي جوجو وخندل ګرانه په دې خبرو پسې مه ګرځه زه 2-3 ورځې له کوچیانو سره وم ډېر څه مې لیکلي خو لمر دی برقي تورې سم نه ښکاري تواب غلی روان و جوجو ویل شاعران او لیکوالان دې یاد کړل ما هم د دوی ځینې لیکنې ولوستې خو زه ډاډه یم چې کوچیانو ته یې پر پاخه سړک د روان موټر له ششور کتلی دي دوی له لرې د هغې پیغلې کوچي تصویر اخیستی چې په اوښانو پسې روانه ده خو هېڅکله د هغې له وچو شونډو راوتلی ستړی نه دی اورېدلی
د هغې په چاو د پوندو کې تللیو اغزیو ته پام نه دی وراوښتی. د هغې د تندي مړو خولو ته یې نه دي کتلي. د هغې په تنکي عمر کې د سترګو شاوخوا ګونځې نه دي لیدلي. جوجو غلی سو. تواب هماغسې ځړېدلی سر روان و. جوجو ویل شرط تړم که په همدې شاعر او لیکوال یوه ورځ د کوچي بړستن هواره کړې تر سهاره به یې سپوږمۍ ټینګې نیولې وي. که د ډوډۍ ورته کښېښوده په کاسه کې به وریښتان پسې غواړي. دوی د کوچیانو د ژوند په صفت نه مړېږي. خو که ورته ووایه چې یوه اونۍ ژوند ورسره وکړه نو د پوچو د بوی او دوړو له لاسه به یې تشناب کاغذ سپوږمو ته نیولی وي. یوه شېبه یې د موټر له شو یوه کوچي پیغله ولیده. 100 مخه یې په صفت ډک کړل. جوجو غلی سو. د تواب پر اوږه یې چونګاره ولګول. لیکوال او شاعران باید څه وکړي؟ تواب ویل څه وکړي؟ ښه پوښتنه ده. په اوښ پسې روانه کوچي او په غره کې د شپېلۍ غږ ټول ژوند نه دی. هر څه ته باید د واقعیت په سترګو وګوري. د هغې کوچي سرې سترګې دې ولیکي چې په لندو ځو ځو اور بلوي او سږي یې له لوګي ډک دي. هغه نجلۍ دې انځور کړي چې غونډک چیچلې خو ډاکټر نه لري. هغه بې پرتوګه ماشوم دې یاد کړي چې پر خوله او پزه یې مچان بڼېږي او له مکتبه محروم دی. د هغو کوچیانو ستونزې دې وڅېړي چې ټوله مالداري یې ناروغۍ ورته تباه کړه. تواب غلی و. جوجو ویل راته ووایه چې ګټه به یې څه وي؟ هلک همدا پوښتنه تکرار کړه. جوجو ویل واقعي لیکنې به د کوچیانو ستونزو ته د نورو پام ور واړوي. د دوی له رښتینې ژونده به خبر سي. کیدای سي چې سیار مکتب او شفاخانه ورته جوړه کړي. د مالدارۍ غم یې وخوري. که نور نه وي د هوایي خبرو پر ځای خو به یې واقعیت ویلی وي. د تواب شونډې وخوځېدې. مکتب راورسېد. اوږه یې سپکه سوه.